سلامونه دوستانو، تاسو سره د راشد خان د میرمن د هغه د ښځې د تصویرونو باره کې څه یو تازه ترین اپډیټ شریکوم چې د هغه د ښځې تصویرونه مسلسل په سوشل میډیا باندې شیر کیږي. نو هغه په دې باره کې څه ویلي دي او پښتنو نه یې څه غوښتنه کړې ده، دا هر څه به تاسو په خپلو سترګو په خپلو غوږونو باندې واورئ په دې ویډیو کې. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. راشد خان چې دی د هغه د ښځې باره کې څه تصویرونه شیر کیږي چې دغه تصویرونه د ناویانو دي او د راشد خان سره یو ځای تړل کیږي. خلک وایي چې دا د هغه د ښځې تصویرونه دي. نو دوستانو په سوشل میډیا باندې که تاسو وګورئ په فیسبوک یا په نور سوشل پلیټ فارم باندې، نو دغسې تصویرونه چې د افغانو ناویانو دي تاسو ته به ډېر داسې په نظر راشي او به یې وینئ. نو خلک همدا تصویرونه د سوشل میډیا د مختلف پلیټ فارم نه رااخلي او د راشد خان تصویر سره یو ځای کوي، بیا وایي چې دا د راشد خان میرمن ده. نو راشد خان یو پښتون دی او پښتون هیڅکله هم د خپلې ښځې یا د خپلې میرمنې تصویرونه سوشل میډیا ته نه راوړي. موږ نه ډېرو کسانو غوښتنه کوله چې موږ ته دغه تصویرونه شریک کړه موږ سره. نو دوستانو اول خو دغه تصویرونه موږ سره نشته دی. په سوشل میډیا چې کوم تصویرونه تاسو ګورئ، نو دا هسې خلک د خپل ویورشپ پیدا کولو دپاره دروغ تصویرونه جوړوي. بیا که داسې تصویرونه تر موږ راورسي هم، نو موږ یې هېڅکله هم چا سره نشو شریکولی، ځکه چې دا د یو چا د عزت سوال دی. امید لرم زما د ویډیو په مقصد به تاسو پوه شوي یئ. ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ.